دغه شان تکلیف ورکول پکې نه وي ولا اذى. تکلیف څنګه وي؟ د دې ډېر مثالونه کېدی شي. یو دا یو تکلیف دا دی چې ته به هغه چا سره چې دې ښه کړي دا به په عذابې نه په عذابول داسې چې کله ورته سړی سخته خبره وکړي لکه پیسې ورکړي او غریب راغی خپل حاجت واله ورکېږي ځه خواشي یو مړه تاسو نه مړېږئ کم وه دا تاسو خپل کار ولې نه کوئ یاره ځان له او دا تندی به یې تریو کړی دا چغې به ویو دا خرش پرش یې لکه مه ورکوه مه ورکوه په تا باندې چا څه زور دی چې غریب دی پکې بې عزت هم کو ته د هغه د حال نه خبرې ته د هغه د مسلو نه خبرې داسې هم لیدلي چېرته که نه هم لیدلي داسې پکې ډېر شی شته نو غریب ته به تکلیف ورکړي ضرر به ورته ورکړي په عذاب یې کړي بې عزته یې کړي کنځلې به ورته وکړي دیکه به ورله ورکړي او بیا به د هغې نه بعد ورله یو 2 روپۍ ورکړي نو د اوچتو مؤمنانو په مال لګولو کې دا قصه نشته یو پکې اثباتنې نه دي یو چا له تکلیف نه ورکړي الله دوی له څه ورکوي لهم اجرهم عند ربهم دوی دپاره اجر دی په نزد د رب د دوی ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او نه به یې څه یره په دوی باندې او نه به دوی غمجنه کېږي چې دومره اوچت صفات پکې دي نو الله وایي چې دوی دپاره پوره پوره اجر دی او نه به غم وي نه به یره د دې وضاحت مخکې شوی د غم او د یرې قول معروف وینا نیکه ومغفرة او بخنه خير من صدقة يتبعها أذى غورده داغه صدقې نه چې ورپسې په هغې پسې تکلیف ورکول والله غني حليم او الله بې حاجت دی صبرناک دی قول معروف وینا نیک او بخنه کول غوره دي د هغه صدقې نه چې تکلیف ورکول پکې دې څه مطلب شو مطلب دا دی غوره وینا څه ده لکه یو سړی تا پسې راغی او تا ته وایي چې ماله مال راکړه زه غریب یم زه فقیر یم ما ته دا مسله ما ته دغه مسله کذباتنه کې او کې بې عزته کې او کې د خلکو په مخ کې شرمې او بیا یې پې پوزې له راولي او د مرۍ نه یې پې نیسي الله وایي د دې نه ښه دا دی چې ښکلې وینا ورته وکړي او واپس یې کړي ګناهګار خو نه شوې که نه ښکلې وینا اوس څه ده چې الله دې دله درکړي او دوا ورته وکړه او بس واپس یې کړه یا دا چې وایي سړي سره وشتي نه زما وس نه رسي یا بله څه لار ورته وښایي چې داسې وکړه داسې وکړه دغه وکړه دا خپل تکلیف نه دې بچ وساتو تا ته پته دی چې زما طریقه کار بیا داسې دی چې په شرمونو به دې بیا وشرموم نو د هغې نه ښه دا دی چې سل ځان په ګناه کې وراچې ښکلې خبره ورته وکړه او بخنه بخنه څنګه نو بعض مفسرین وایي معنی دا ده وایي وینا نیکه او بخنه د الله د طرف نه چې الله دې وبخي دا د دغه صدقې نه غوره دی چې ته پکې تکلیفونه ورکړي او چې حدیث وضاحت کړی دی وینا نیکه او بخنه کول دی فقیر ته دا ډېر غوره کار دی نو فقیر ته څنګه بخنه کوي محتاج ته کله دا محتاج سړی تنګ کړي ونښلي سړي پورې داسې ټیم کې به صبر نه کار دی ښه انسان ته ګوره دا خبره یاده کوي د ځان نه به د چا په باره کې یو نقشه په ذهن کې نه جوړه چې دا داسې دی او دا دروغجن دی او دا دوکهباز دی چې دومره نښتی دی نو ته د هغه د حالاتو نه نه خبر کله د دې غریب دا نښته په یو چا پورې د دې ځله هغه ته تکلیف میلاو شي الله وایي بخښنه ورته کوئ څومره ښایسته دین دی بخښنه ورته کوه خیر دی او کله هغه داسې هم وکړي چې دا غوښتونکی سخته خبره هم وکړي سړي ته
ته به ورته بخښنه کړي. دا نه چې ته ورسره هم راولګې او ځکه چې هلته ته به د خپلې صدقې سوچ کوې چې دا ضایع نه شي. د هغې دپاره به ته رټې هم دی نه، سختي به ورسره هم نه کې او زباطنې به هم نه کې. نو دا د هغه صدقې نه غوره دي چې په هغې کې تکلیف ورکولي. کم سے کم د څه نه بچ شوې؟ د ګناه نه خو بچ شوې که نه. ځکه ته چې کله تکلیف ورکې او زباطنې کې نو مال د نه هم لاړ، ثواب پرېږده الټه ګناهګار هم شو. تاوان د پاسه تاوان دې وکړو. الله وایي د دې نه ښه دا دی چې ښکلې وینا ورته وکړي او بخښنه ورته وکړي. ګوره اوس د الله دې نومونو ته وګوره او صفاتو ته. والله غني او الله بې حاجته دی. دی ولې دلته وایي د دې دپاره د هغه چا ته خصوصا چې کم خلک صدقې ورکړي او بیا زباطنې کوي، الله وایي ما ته ګوره دې ضرورت نشته. تا خو ځان داسې غوسه کړی دی لکه الله سره چې دی احسان کړی. 15 روپۍ به ورکړي، 10 روپۍ به ورکړي، 100 زر به ورکړي، بیا به یو هفته د ده مخې له نه ورځي ځکه چې وایي صاحب غوسه دی، صاحب 1000 روپۍ ورکړي دي. غوسه دی نو ده ښه د چا سره کړي؟ خو د خپل ځان سره یې کړي، الله سره خو دې نه دي کړي. والله غني، الله بې حاجته دی. الله سره خو خزانې د ځمکې او د اسمانونو دي، که وغواړي په ده به یې بندي کړي. نو ځکه دلته دا نوم راوړو. حلیم، صبرناک دی. الله صبر کوي بندګانو ته، نه یې رانیسي په عذابونو باندې موقع وله ورکوي، نه یې رانیسي په ګناهونو باندې موقع وله ورکوي، بار بار د توبې. ولې دا نوم دلته راوړو؟ الله موږ ته وایي چې ګوره زه خالق یمه، مخلوق ته صبر کوم، نو مخلوق به مخلوق ته څنګه صبر نه کوي؟ که چېرته دا محتاج او دا غریب او فقیر سختی وکړي یا تا پورې ونښلي یا یو دوه خبرې زیاتې وکړي، ته صبر کوه، ته صبر کوه. الله چې خالق دی د هغه دا صفت دی، ته خو مخلوق یې، ته خو بیا صبر کوه او صبر به لازم کړي. ځکه یې دا دلته راوړو. اوس الله وایي خپلې صدقې مه بربادوئ په ریاکارۍ سره او په زباطنې سره او په تکلیف ورکولو سره. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، مه بربادوئ صدقې خپلې، بالمن والأذى، په زباطنه او په ضرر ورکولو سره. دا مسله خو مشهوره ده، وی په ګناهونو پسې چې نیکیانې کې ګناهونه ختموي. خو دا ورسره نن بله فایده یاده که، او کله داسې کېږي چې د ګناه د لاسه نیک عمل ختمیږي. دلته دا فایده راغله. لکه نیک عمل هغه څه کړی دی؟ صدقې ورکړې ده. صدقې برباده کړه، باطله کړه په یو ګناه سره. صرف هغه عمل بربادیږي کومې سره چې تعلق دی، بل نه، صرف هغه عمل. بالمن والاذى، زباطنه او ضرر ورکول. دې وضاحت مخکې وشو. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، پشان داغه چا چې خرج کوي مال خپل د پاره د ښودنې د خلکو. یعنې خپلې صدقې داسې مه بربادوئ لکه څنګه چې بربادوي هغه کس چې د ښودنې دپاره مال لګوي. مطلب دا چې ریاکار انسان صدقې بربادي دي. ریاکار انسان صدقه برباده ده. ډیر کوشش کوي ګورئ چې د ریاکارۍ نه ځان وساتئ. خصوصا شیطان چې په نور څه کې په تا باندې زورور نه شي که نه، نو بیا کوشش به دا کوي کله ته په مانځه ودرېږي که نه، نو بس زړه ته به دا سوچونه راځي پلانی ته ګوري، هغه ته به پته ولګي، دی به دې صفت وکړي کمال لګې وګوره هغه دی ولاړ دی، دغه د کیمره ده، دا د تصویر دی، داسې نور د خیر کارونه. ځکه چې خبیث غواړي چې په څه طریقه ستا د عمل برباد شي. او دا هغه پټ شرک دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې
د میږي د قدمونو د اواز څومره غلی دی، د میږي د قدمونو د اواز څومره پټ دی او څومره غلی دی، دا شرک د هغې نه هم پټ دی. پوه پې سړی نه شي او هر څه یې برباد کړي. نو ډېر احتیاط کوئ. کم سړی چې اوس د اول سر نه مال چې لګوي د نیت د ریاکارۍ دی، دا عمل برباد دی مکمل. کله داسې کېږي چې د سړي نیت د الله دپاره وي، په منځ کې ریاکاري راشي، نو بیا دوه حالات دي. په منځ کې ریاکاري راغله، که ده دا ریاکاري دفع کړه، دیکه یې کړه، لکه زړه ته سوچ راغی پلانی ګوري، د بیا دا خبر رد کړه چې نه پلانی ګوري که نه ګوري زه خو الله له ورکوم. نو دا په دې منځ کې د ریاکارۍ دا سوچ راتله، دا دله نقصان نه ورکوي. ځکه چې هلته ابتدا هم په دې نیت و چې دی د الله دپاره کوي، منځ کې خبر راغله خو ده اخوا کړه. او که چېرته دی دغه خبره ځان سره مخکې ویسي، ریاکارۍ که واقع شي، نو هغه کم وخته پورې چې د عمل خالص و هغه قبول شوی، دا قبلیږي. کم کې چې ریاکاري راله هغه نه قبلیږي. او دا به هله کېږي چې کله د عبادت نیمېدی شي، چې کله د عبادت نیمېدی شي. اوس یو عبادت داسې دی چې هغې کې برخې نه جوړېږي، نیمېږي نه، هغه عبادت نه. اوس نیمې لکه مثال در درکړم، یو سړی دی هغه 200 روپۍ رااګستې دي چې دا زه ورکوم د الله په لاره کې، سلې ورکړي، خالص نیت دا و چې الله دپاره ورکوم. بیا د ده په زړه کې راغلی چې یاره پلانی یم دی او الله نه یم دی او خلک به وایي چې دا سخي دی او داسې دی او دغه دی، او بیا یې 100 روپۍ ورکړې دې دپاره، هغه اولنۍ 100 ترې قبلېږي. خو چې کله د ریاکاري د ځان سره مخکې وچلوله او بوی تله، نو د دې نه بعد چې ده څه ورکړي دي هغه برباد دي. پوه نه شوئ تاسو؟ بس دې جمې خراب کړي خو نه یې، نن جمع ډېر د یخ ډېر داسې نه اوږده کړي یې. کله چې یخ ډېر او سړی ګرم ځای کې کښېني که نه، نو بیا اکثر صحیح اکثر اوږده وي. داسې نه زه ګورم چې یاره یاران ما ته ګوري او هغه سترګې کولاوي، او کله سړی داسې اوږده کېږي چې سترګې کولاوي او اوږده پروت وي. نو ریاکاري چې منځ کې راشي د هغې بیا دغه وضاحت